هغه څلور د خوب ګولۍ چې به د خوب دپاره خوړلې هغه به ورته متعارف کړو هغه به ورته وښیو چې یاره دا هغه پروانه دی. راغورځېدم په ټوله لاره مې ټالۍ وخوړې د اختر شپه وه ما څلور د خوب ګولۍ وخوړې. سلامونه ګرانو ملګرو چارباغ کوټ ته راغلي یو د شاعرانو ملګرو د ملاقات هغه سلسله لږه ودرېدلې وه نو غوښتله مې چې لیکوال باندې بیا هغه سلسله ستاسو سره شروع کړو او د شاعرانو ملګرو هغه ملاقاتونه او د هغوی ښایسته شعرونه چې دي هغه در سره شریک کړو. نن راغلي یو جي دا به تاسو اورېدلي د یو ملګري سندره چې ډېره زیاته وایرل وه په یو وخت کې اوس هم هغه خلک اوري. راغورځېدم په ټوله لاره مې ټالۍ وخوړې د اختر شپه وه ما څلور د خوب ګولۍ وخوړې. نو حسین علي پروانه راغلی یو د هغه سره به د هغه د شعر و ادب په حواله باندې خبرې اترې کوو او د هغې سره سره هغه یو ښه هنرمند هم دی نو د هغه په فن او په هنر باندې به خبره کوو. راځئ د حسین علي پروانه خواله ورځو. السلام علیکم. پروانه په خیر جوړ تکړه خوشحاله څه حالات دي څه کېدل ته ژوند دی څه څه کوو روزګار کوو. موږ راغلي وو موږ یاره پروانه به خلکو ته پروانه خو به خلک پیژني دا نه چې نه یې پیژني خو د خپل لیکوال پاڼې نه به هغه پروانه هغه څلور د خوب ګولۍ چې به د خوب دپاره خوړلې هغه به ورته متعارف کړو هغه به ورته وښیو چې یاره دا هغه پروانه دی خو دلته خو ستا بل یو جدا دنیا ده. مننه اخوند صاحب. نو ژوندون دی څه نه څه خو به کوو روزګار به کوو په شعر باندې خېټه نه ډکېږي هغه مېلمستون څنګه وي چې پلار مې افلاطون نه خویل به یې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي. نو ټیک ته شاعري به هم کوو د دنیا ټولې چارې به کوو خو د اول به روزګار له توجه ورکوو هم به شاعري کوو هم به مزدوري کوو ځکه خېټه څه غواړي. د سندرې په حواله باندې راته ووایه جي راغورځېدم په ټوله لاره مې ټالۍ وخوړې او د اختر شپه ما څلور د خوب ګولۍ وخوړې. دا څه وخت کې ډېره زیاته وایرل وه اوس خو هم د خلکو په خوله باندې پرته ده په هغه وخت داسې و چې په هغې کې ډېره وایرل وه تا ته د دې پته هم نه وه په دې باندې لږ رڼا واچوه. بلکل اخوند صاحب دا خو زه مسافرۍ کوم هغه وخت کې سعودي عرب کې او فیسبوک کې مې شیر کړې وه او خورشید علي خوشحال عالم صابر د هغې نه اخیستې وه کمپوز کړې وه ویلې وه او زموږ ملګری امین ملنګ یونان کې و اوس هغه وخت په کوم ځای کې خدای خبر چې کوم ځای وي د هغه په وینا باندې ریکارډ کړې وه او بیا ما سره موبایل کې پرته وه نو زه دونه ساعته سړی وم چې دا زما یو میاشت ونیو په موبایل کې پرته وه هغه ته مې ولېږل لکه دا شیر که که نه نو چې دا مو فیسبوک ته شیر کړو بیا خلکو ځانه یوټیوب ته واړول او خلکو به ځانه یوټیوب باندې خپل یوټیوب چینل چلولې موږ په دې قصې نه پوهېږو او مشهوره شوي وو بس. چاته دا پته و چې دا حسین علي پروانه لیکلي دی او که نه خلکو په خپل نوم کړي وو او د خپل نوم نه شیر کړي وو. د سوات یو مشهور شاعر دی نوم یې نه اخلم او هغه وایي چې دا سوات نه توبه د سندرغاړی دی وایي چې دا د روغاني بابا کلام باندې ما انتخاب کړی دا روغاني بابا دی. نو زما دپاره ډېر فخر خبره چې زما غوندې یو وطنا شاعر او د روغاني بابا د هغه غزل څخه د روغاني بابا وایي نو دا ډېره خوشحالۍ خبره ما دپاره. د خوشحالۍ خو ده خو د غزل که تاله درځي نو په دې اخره کې به خلک هغه خپل تخلص لیکي که نه نو پروانه پکې تا نه وي ښودی او که غزل درځي نو زموږ اورېدونکو ته زموږ کتونکو ته که وایورئ نو هغو به ته بیا محظوظ شي. نه بلکل پروانه خو په هغې کې هم اخرنی شعر کې پروانه ته یوازې نه چې ګیلې ترې کوي دې جدایۍ بل ها ښایسته ښایسته ځوانۍ وخوړې دا اخرنی شعر و او شعرونه داسې وو چې څه شعرونه پکې بیا هغه پاتې کړي هم ځکه چې پنځه شعرونه ریکارډ کېږي سیوان ریکارډ کېږي چې راغورځېدم په ټوله لاره مې ټالۍ وخوړې راغورځېدم په ټوله لاره مې ټالۍ وخوړې د اختر شپه وه ما څلور د خوب ګولۍ وخوړې او ستا تعویذونو په جانان باندې اثر ونه کړو ستا تعویذونو په جانان باندې اثر ونه کړو شیخه زمانه شکرانې دې په ټګۍ وخوړې او زما او ستا مینې ته دغه لوی دیوال ولاړو زما او ستا مینې ته دغه لوی دیوال ولاړو زه غریبۍ وخوړم ته خپلې خانۍ وخوړې. مننه جي یو بل شعر پکې داسې و چې کل یې که تا زما نه وخوړې نو څه چلو شو کل یې که تا زما نه وخوړې نو څه چلو شو دلته بلها ښکلو د خلکو نه روپۍ وخوړې. مننه او بل شعر پکې داسې و چې اظهار د مینې دې دفن کو په زړګي دننه اظهار د مینې دې دفن کو په زړګي دننه مغروره شونډې د قاتلې خاموشي وخوړې. او بل شعر پکې داسې و چې جانانه خدای زمونږ نور ثواب په خپل وطن کې وکړي خدای زمونږ نور ثواب په خپل وطن کې وکړي مونږ په پردي وطن کې خپلې زندګۍ وخوړې. او بل اخر بیا مطلب داسې و چې مختاف نه شعر چې کوي که نه چې پروانه ته یوازې نه یې چې ګیلې ترې کوي پروانه ته یوازې نه یې چې ګیلې ترې کوي دې جدایۍ بل ها ښایسته ښایسته ځوانۍ وخوړې. ډېر خیال زبردست. دا راته ووایې مسافرۍ ذکر یې وکړو نو آیا مسافري هم کړې ده؟ بلکل کله چې د ژوند په معنا پوه شوم
د رزق په لټون کې مسافرۍ له لاړم. څونه وخت دلته تېر کړ؟ تقریبا 7 کاله ما سعودي عرب کې مسافري کړې ده. په دې 7 کاله کې یو پیر راغلی بیا چې راغلی بیا نه یم تللی. پروانه دا راته ووایه 7 کاله دې مسافري وکړله، ستا د خولې وینا ده چې بهر په سعودي کې ما 7 کاله مسافري کړې ده. اوس هم ماشوم دی، 7 کاله دې هلته کې تېر کړي څنګه دي او د دې کاروبار دې څونه وخت شو؟ 7 کاله خو وسدی وي تېر شوي ده، خو تېر شوي دي. شکر دی ښه تېر شوي دي ځکه چې روزي مې پکې پیدا کړې ده، د هغه وطن بد به نه وایي. او بیا دې کاروبار داسې راغلی چې مشر ورور مې شاته نوم دی، د دوکان نوم راکړل شاه رضوان، هغه ما ته چې وروره مسافري بس وایي چې څه به کوم څه ما ته څه مسافري بس کلي ته رالم واده ته واده مې وکړو. بیا ما ته چې د څلور میدان هسې وکړه د روپۍ نه زما نه واله خو وخت تېر کړه. بیا د هغې نه پسې ما ته ما یې اوس سبق کوم، ما ته ویل چې سبق یې نو بیا راغی دا دوکان یې راله ونیو، دوکان یې ډک کړو، دوکان یې بلکل مکمل ډک کړو. او بیا راته ویل چې دغه دوکان دی کښېنه پکې کشر ورور راسره تلو، هغه په دې کار پوه زه په نور په سلیمانۍ کې. نو بیا څه څلور پنځه میاشتې سره هغه لاړو راغی، نو بیا د هغې نه په دې دوکان ته یې واچو. نو هغه راسره خپل تاوان نه په آغاز کې ډېر کړي دي، لکه خرچو به د هغې نه ما 100,000 روپۍ ځان راکوو چې دوکان کرایه ځان پیدا کړو چې کار د ژوند به تنګېږي. هېڅ یو سړی به کار کارګر نه وي، هغه کار کې یا ته غېږ رالي او هغه ټول لاس یې راکړو، سپورټ یې راکړو. نو شکر الحمدلله چې ځانه به خپل هم کار کولی شو. خو نه د هغه هر څه کار کوم د هغه نه پکې صلاح کوم چې دا کار داسې وکړم یا ونه کړم، د هغه نه پکې خامخا صلاح اخلم. بس الله دې هر چا له ستا په شانتې داسې وروڼه ورکړي چې د کشرانو سره ښېګڼه وکړي. اوس د خپل کاروبار نه مطمئن یې؟ شکر الحمدلله وخت تېري ده ښکلې به کېږي. ښایسته ښایسته فرنیچر یې در سره پرتې دي، نو آیا خلک راځي؟ راځي، سوداګانې کېږي؟ شکر دی کېږي، د تېر په نسبت باندې نه کېږي د کوم چې اول دا 3-4 کالو خو نه شکر دی کېږي. او د 4 ګولو خوړلو نه وروسته دې بیا چېرته شعر رانغی چې وایرل شي یا چېرته چې ستا کلام ونه وي، نو آیا شاعري دې پرېښودې ده؟ نه داسې خو پرېښودې نه ده په فیسبوک باندې، نو اوس هم 4-500 واده زما په آیډۍ پرتې چې ما له کاغذ نه لیکلي. بس خو دا خو هغه چې د عالم صاحب دې دغه اخیستی وایرل کړی دی. نور اوس هم زما یو سړی زما آیډي وګوري باید که هلپسې پاره موضوع غزل پکې پروت دی، سړی د هر څه ومیلایدی شي. مشاعرو کی شرکت کې مختلف ټولنې دي، غرازي اکثر ګیدرینګ کېږي، تنقیدي مشاعرې کېږي، نور داسې د ملګرو هغه ناسته کېږي، نو هغې کې ته شرکت کوې؟ بهر خو مې ناسته نشته، البته زموږ پښتو ادبي رڼا تنظیم چې کوم دی ټول ینګ هلکان دي، موږ خپل کار جاري ساتو او کوشش کوو تنقیدي غونډې هم کوو، سیمینار هم کوو، خپل شاعرۍ باندې هم مشاعرې کوو، کار کوو روان. څه ګڼې د دغې تنقیدي اجلاسونو نه یا تنقیدي مشاعرو نه یا د کم سیمینار چې یا دی په هغې باندې موضوعات به یې په هغې به خبرې کوئ، نو زده کړې دپاره یې څنګه کوي؟ یاره زما خو په خپل ځاني باندې ډېره زده کړه کوم او ډېر ځکه چې ما تقریبا تنقید پروس کالې ما تنقید ته اولنۍ غزل ښودی دی په 18 کاله پس، شاعرۍ 18 کاله پس. زما یې د شاعرۍ نه زړه مور کړی، خو نه تنقید خو لازمي دی، تنقید چې وشي نو بیا سړي ته لار معلومه. نه نو د غزل کې دې بیا څه کار وکړو، لفظونه وفظونه دې بیا نه دا خو تقریبا د 2005 مې شاعري کړې ده چې څه مې لیکلي دي بس هغه مې لیکلي. هسې څونه شعرونه به دې لیکلي، څونه کلامونه به دې لیکلي؟ کتاب پکې کېږي که نه؟ زما خیال دی چې کتاب به دې هم نه وي چاپ. نه کتاب خو مې نه چاپ کړی، البته چې اوس د 4 کتابو شاعري ورسره چې د 4 کتابونو شاعري ستا سره پرته ده، نو چاپ کوې ولې نه چې خلکو ته ورسي او که چېرته بیا ترې څوک ښایسته غوندې غزل راواخلي او وایي په خپل غږ باندې او هغه بیا وایرل شي او پروانه بیا خلک ګوري چې یاره هغه پروانه چې 4 ګولې یې خوړلې وي، هغه 4 ګولو نه اوس یا زیات شوی دی یا کم شوی دی. نه خو صاحب د چاپ اراده مې کړې وه خو بیا نه کېنسل کړې، ځکه پښتانه د ټیک ټاک 15 سیکنډه ویب نه ته خوشحالېږي او هغه موږ نه شو کولی. کتاب نه لولي، کتاب نه لولي، نو چې کتاب زه چاپ کوم نو که ته یو سړی ټیک ټاک کې یو شعر به دې راوالي په ټیک ټاک باندې به یې وویلی شي، نو د هغې نه په دا ده چې په المارۍ کې پروت ښه دی. څه نوی غزل در سره شته چې زموږ کتونکو ته یو ډالۍ کړي؟ نوی خو غزل نشته، زوړ به راته ویم نوی ځکه چې ارشاد زوړ غزل څه داسې دی چې په ښېګړه د ولس نه راځي، چې په ښېګړه د ولس نه راځي، مال نامه د هغه کس نه راځي. او اوس ارمان مه کوه بېللی دی یم، اوس ارمان مه کوه بېللی دی یم، ټوکلې لاړې بیا واپس نه راځي. او رقیبه تا او جانان نه جوړېږي، رقیبه تا او جانان نه جوړېږي، د باس په جاله کې ټپس نه راځي. او دلته په هر لوري بارود خواره دي، دلته په هر لوري بارود خواره دي، خوشبويي ځکه د نرګس نه راځي. او
د نفرت لارې د ازغونه ډکې د نفرت لارې د ازغونه ډکې زما په دغه سفر وس نه راځي ډېر ښه خم صاحب بخښنی شوی ده چې پروانه تا به څه لانجه کړې وي پروانه تا به څه لانجه کړې وي هسې دې کلي ته پولیس نه راځي ډېر ښه ډېر ښه مننه خوشحاله اوسئ پیغام به دې څه زموږ کتونکو اورېدونکو ته نو پیغام مې دا دی چې د خپلو ګاونډیانو او د خپل رشته دارو خیال وساتي حالات د وطن داسې راغلي دي چې موږ ته د بل کلي کې کونډه یتیم ښکارېږي خو د خپل کلي ماشوم یتیم راته نه ښکارېږي زبردست دغه پیغام بس مننه پروانه خوشحاله اوسئ جی کتونکو اوریدونکو حسین علي پروانه و شعرونه یو هم اوریدل او دغه د ژوند ځواک نه هم خبر شولی کوشش وکړو چې داسې هڅې مسلسل روانې وساتو ځکه د ډېر وخته پورې موږ خپله هڅه کړې ده خپل کوشش یو کړی دی خو منځ کې پکې بیا لږ ګیپ راغلی و نو کوشش وکړو چې مخکې هم تاسو له ښایسته پروګرامونه راوړو او د داسې شاعرانو ملګرو سره ستاسو ملاقاتونه وکړو اجازت راکړئ د الله په امان